د دعا متعلق خبره مې شروع کړې وه. په دې اهمیت چې هر سړی د الله نه سوال کوي، د الله نه سوال او غوښتنې ته په عربی کې دعا وایي. اور سړی محتاج دی خو د دعا په طریقه نه پوهېږي، د دعا په چل نه پوهېږي. او ډېر خلک داسې دي چې هغې دعا پورې خندا او ټوقې کوي. اوس خو داسې زمانه زما رونو راله چې څوک په وظایفو پورې خنداګانې او ټوقې کوي. وایي که دا په وظیفو کې دی نو بیا به دا چل شوی، که دا په وظیفو کې دی نو دا د مکې کافر به ټول مسلمانان. او څوک په دعاګانو پورې خنداګانې کوي، که دا په دواګانو کې دی نو بیا دا نبی علیہ السلام وایي دا جهاد ولې کوو. خنداګانې کوي په دعا پورې، ټوقې ټقالې کوي، پوهېږي نه. د اردو دوه درې کتاب وګوري او به دې وایي چې زمانه لوی د قیانوس زمانه جوړ شو. بس هلکه علم خو په مدرسه کې به سبق زده کې، د یو مولا تقریر دی واورېد نو ته په دې عالم نه ګرځې. د اردو دوه درې کتاب به دې وکتل نو ته ډاکټر نه جوړېږي تر څو چې دې په میډیکل کالج کې ځان لړنې ستړی کړی. دوه څلور کتاب به دې د طب وکتل نو تا نه حکیم نه جوړېږي. که بیا دې دوکان وویست حکومت به دې ګرفتارۍ چې ډګري سره کم ده. دقه رنګې دوه درې کتابه د اردو دې وکتل. یا چې ته د یو ګمراه چې هغه ګمراهان چې په بار ملکونو کې ناست دي او د دین دشمنان دي او په دین کې نقصانات راوباسي، د هغې دوه درې خبرې دې واورېدې او بس تا نه ملا جوړ شي. بیا په سوشل میډیا ناست دي او بیا په دین پورې ټوقې ټقالې کوي او خنداګانې کوي. دا یو سازش دی د مارو. د تاسو نه پوهیږم په دې خبره. وی هلکه به دوا ته ساجت دی چې دواګانې کوي، او چې دوا کوي نو بس بیا به دوا دې کوي که نه، بیا دا دوکان ته ساجت دی ډوډۍ به ملاویږي که نه. او دا پیغمبر علیه السلام دواګانې ولې نه کولې د مکې کافرانو له چې جنګونه او جهادونه ورسره کوي؟ دا خبرې کوي. زما رونو ځان پوهې کې دوه خبرې ذهن کې واچوي. یو دا چې دنیا د اسبابو ځای دی، ته به اسباب خامخا استعمالې، بې د سبب هم خدای کار کولی شي، خو ته به واده کوې نو بچی به دې کېږي. او که یو سړی وي نه زه واده نه کوم زما دې بچي وشي، نو الله کولی شي، خدای عادت نه دی. ولې کولی شي؟ آدم علیه السلام بغیر د مور او پلار نه پیدا کړی، وی کولی شي. او حضرت عیسی علیه السلام د مور نه پیدا کړی د بې د واده نه. چاته واده شوی نه ده او نه چا ټچ کړی ده، نه چا سره میلاو شوی ده. او الله ولا زوی ورکړ، او داسې زوی چې هغه له خدای پیغمبري ورکړې ده، او په الکانه کې ولا خدای نبوت او پیغمبري ورکړې ده. انی عبد الله اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. الله کولی شي آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا کړ، عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا کړ. خدای عادت نه دی. دا خوی الله چې کولی شم خو کوم نه. واده به کې نو بچي به دې کېږي. اوس یو سړی وی راشه زه به دوا کوم چې ماله خدای زوی راکړي، دوا کوم چې ماله خدای زوی راکړي، واده نه دی کړی. هلکه دا دوا به وشي؟ دا خو ته ظلم کوې، دا خو ته زیاتې کوې، دا ته خدای پورې ټوقې کوې. اسوات صاحب یو سړی تللی و، وی صاحب ما ته دوا وکړه چې ماله خدای پاک زوی راکړي. هغه ورته یې د واده څونه موده وشوه؟ وی ما خو واده نه دی کړی. نو واده دې نه دی کړی او زوی غواړې؟ وی چې واده وکړم بیا ستا دوا ته پکې ساجت دی، بیا خو باسې بې سم زوی کېږي. دا اوس قمقل و. قمقل په دې چې ډېر خلک واده وکړي او بچي بلکل نه کېږي. دقل ته به دوا کوې، ته به خپل سبب استعمال کې چې تا له خدای کوم عقل دماغ در کړی دی، نو بیا به الله نه سوال وکې. او که ته بیا ساجت دی، شته حاجت دنیا به راته وښیم چې ودونه یې کړي دی او بچی نشته، دنیا به راته وښیم چې ودونه یې کړي دی او زوی نشته، دنیا به راته وښیم چې ودونه یې کړي دي او د ښځې په ګېډه بچی جوړ شي وغورځېږي، او دنیا به راته وښیم
چې بدونه کړی دي او چې بچي پیدا شوی دي مري او بل مري او بل مري دقل ته است محتاج الله ته او د الله نه بس سوال کې دقل ته وظیفه ته محتاج چې ته وظیفه وکړي تبکټ کې ناشته مال خدای غنم راکا او زما دوا خو قبول نه شوه الکه که په دواګانو کېږي نو دا غنم ولې کرے نه تب غنم کرے خپل اسباب به استعماله او ډیر کرته خلک غنم وکړي او آفت پیراشي ورسه دوړ شي غلې پیراشي سیلاب پیراشي باران پیراشي ورونه شي تشلال شي غنم بیماران غنم وشي دقل ته الله نه سوال وکړي خدایا تا چې مال سر سترګې او کوم اسباب را کړو الله ما غي استعمال کړل اوس باقی خدای ستا کار دلته اوس وظیفم کاوه او دلته د الله نه سوالم کاوه نو الله به پکې خیر او برکت اچي رسول الله حضرت مقداد ابن اسود فرمای رضی الله عنه وی د بیت المال ګډ چیلې به نو ما بسرلې زما دا ډیوټي او وخت لګېدلې و چې ماسخوتن بزرالم یا ما خام نو ما با ګډ چیلې وسره او لشلې نو د حضور پاک مطابق په مې هغه غریبانانو باندې په تقسیم کړل او زوم یو سو مرګریو او د صوفه خاوندانو غیبم په اوسکل او یو جام کې به مې پرې خودل رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې هغه براغه پاغه به مې په اوسکل وی او زر لالم او اق خپل ډیوټي مې وکړه په مې ولشل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا مطابق بیغه تقسیم کړل صحابه اوسکل او زو زما مرګري مونږم اوسکل او حضور پاک لم په جام کې لګوندې په پرې خوري اتفاق دو چې حضور پاک را نغه ماسخوتن نفسم نبی علیہ السلام را نغه مونږ دا سوچو چې حضور پاک خو جوړ را نغه ممکن دا چې روړې به خړلې خوراک به کړي هغه په مونږ اوسکل ودشو چې ودشو دغه د لک سات پس د دوالو جهان مبارک سردار را خود حضور پاک واجبہ طریقہ وا اچھے بدا سے کوٹے تا ننوتے دا چے خلق پکی وددی نو سوک بے تنگول وی خولنا پا قلار بے دروازہ کو لوکلا کہ سوک ادی چے غا ویخ نشی دا قانون او قیدہ تاسم پا ذہن کے واچے وے بعض خلق چے کور تراشی لوری دینا چغی جوڑی کی او ما شمانم دا خوبرا پاسی یو خلقم دا خوبرا پاسی دا بنکا وے یو صلاح مچوا رکوټه غوندې که څوک ویخي جواب بدر کی او کودی دا تم خپل کټ ته دودش نو چراغ وی غلې غوندې دروازه کولاو مونږ ودونو مونږ ویخ نکړو چې دروازه کولاو کړه نیغ ورغه هغه پېچ مونږ کم دی به له حضور پاک لکه خودل الته ورغه دغه نه سر اوچت کړ اخو په مونږ سکلی بلے کٹوے نے سر اچت کا غم تشوا بلے نے اچت کا غم تشوا بلے نے اچت کا غم تشوا حضرت مقداد بھی مازان دا قصد ودکا زکا او شرمیدم کہ رسول اللہ مبارک بوس فرمائی کہ تاسو مال پریخنی دی ہم تاسو سکلی دی وی یو لوخی پا قلارو کتاو سرے پا قلار کی خو جمونگ دا خوب پانس وی جٹولیو کتل تشو نسوی یا اللہ چه مال سوک پیرا کی تم والا ورکا چه ما سوک سیراب کی نو اللہ تیم سیراب کا دا لفظی ہوئی اللہم اسقی من یسقینا خدایا کہ سوک مال پیرا کی و ما سیراب کی اللہ تیم سیراب کا وہ رسول دی دواتا ہو سوک دا سیمویلی شو چه اللہ مال پیرا کا لیکن دیو نوی سبب و سریات کا کہ سوکرا لپیرا کی سوکرا لپی اولوشی نو خدای غم سیراب کا گولا دی ٹکی تا وی بچے دا خبر میں ووری دا وی میں چے دا حضور پاک دعا دا و قبول دا بس پمنڈا میں صادر زان نو غرزاو او ورلما اقا گڑو چیلولا او یو چیلے ماندے ملاس کی خو ما لشلے و پوٹے پیم پکی نو تولی میں لشلے وی خو چیلاس میں پکی خو نو خدای پکی پی پیدا کلل اگا میں اولا شل جام میں سے ڈکو حضور پاک لے میں روڑل ویسکل نو دا سے بنکوے سبب بخپل استعمالے رسول اللہ مبارک دا مکی کافرانو تا دعوت ورکڑی دی پیغمبر وراغلی دی لدے دی لخدای ندی را لے گلی چیتا دواگانے کہ وہ پا دواگانو بدا خلق مسلمانی دی لخدای ندی را لے گلی چیتا وظیفے کہ وہ پا وظیفو بدا خلق مسلمانی گی چلے را لے گلی دی یا ایوہ الرسول بلغ
څنګه دی الیهم ما انزل الیهم ما انزل الیک من ربهم چې کوم قرآن تا ته الله لېږلی دی خلکو ته ورسوه بلغ ما انزل الیک من ربهم دی له راغلی او دی له الله را لېږلی دی حضور پاک صفت مخکې ذکر شوی دی ابراهیم علیه السلام کړی دی یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم دی له راغلی چې خلکو ته قرآن وښایي خلکو ته حکمت وښایي خلکو ته دین وښایي خلکو ته شریعت وښایي دی له نه چې ته راځه بس دا کار مه کوه او صرف دوا کوه دا کار مه کوه او صرف وظایف کوه نه چې کومې ډیوټي د هغې کړې ده او دوا یې مو سره کړې ده چې کومې ډیوټي د هغه دعوت یې ورکړې دی دوا یې ورسره کړې ده چې کومې ډیوټي د هغه ډیوټي پوره کړې ده او ورسره یې وظیفه هم ویلې ده او صحابو ته ویلي دي چې دا به وایې په دې ګناه رجیږي سار به استغفار وایې دا وظیفه شوه زه د سلو کرتو نه زیات وظیفه استغفار وایم او سار چې پاسه نو لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وایې د شیطانانو د پیریانو نه خدای ساتي ته خولې دي وظایف دا کوه خو خپل اسباب به استعماله وعده نه کوم مال د خدای زوی راکړي دا کوم ځای کېږي وظیفه به کې او دم به استعماله خو خپل سبب به استعماله ګډه بل شي چې پیوې درکې خدای پاک داسې خدای درکول شي داسې بنه کې ګډه بواله بیا بل نه سوالو کې چې خدای دا مې واغښتا مال ته پی راکا نو بیا خدای پاک پکې برکت یې نوکری بکې تنخواه باله دا نه چې پټ کې کینو خدای مال راکوا او بیا الله نه سوال کوي چې خدای په دې کې برکت واچو نو رسول الله مبارک دعاګانې کړې امت ته په خدای قسم دعاګانې امت له کړې او چې کله تنگ شوی دي خیرم کړی دا ابو جهل ته عتبه او شیبه او ولید او عقبه ابن ابي معيط ته بیا خیرم کړی چې کله تنگ شوی دي دا ټول سيزونه په شریعت کې شته ورونو خو دې سره به اسباب یو ځای کوي دا بنوي چې لکه بس بیا خو کور کېنو بس دوا کوو غنم براوریږي او دا بس بیا کور کېنا او بس دوا کوو دا کافران به ټول مرداریږي او بس جهاد ته رساجت چې د کافرونو په مقابله کې جهاد کې نه 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 الله وی وجاهدوهم حق جهادهم قرآن کې پیغمبر مبارک تللی دی او په احد کې جهاد د کافرانو سره کړی دی او دویم کړی دی چې خدایا دمرهم دا برباد کړي او په بدر کې رسول الله مبارک کافرانو سره جهاد کړی دی خو ټوله شپه په دعا هم تیره کړې ده زما په خبره به ان شاء الله تاسو پوه شوئ چې دعا خدای قبلې خو ته خپل اسباب استعماله ته په اسباب مکلفه او خپل اسباب به اختیاره وعده به کې لما دغه وسو باقی بچی ستا په لاس کې دي او بیا صحتمند بچی ستا په لاس کې دي چې بیماران را نه الله ډاکټر لاړم علاج مې وکړ اوس د ډاکټر په لاس کې شفا نه ستا په لاس کې ده الله په دې کې شفا ته واچو الله دې مولانا صاحب لاړم دم را باندې واچو خو نه مې دې جوړول شي نه دم جوړول شي الله په دې دم کې شفا ته واچو خپل اسباب استعمال کا او بیا نتیجه به کې الله ته پرېدا نتیجه ستا په لاس کې نه نتیجه ده الله په لاس کې ده نتیجه به الله برابر ما دا وسو چې ما وکړو باقی خدای نتیجه ستا په لاس کې ده جوړول ستا په لاس کې دي بچی ورکول ستا په لاس کې دي دا بیماری ختمول ستا په لاس کې دي او د دشمن ختمول ستا په لاس کې دي زه په دې مکلف یم تا ماته دا ویلي چې خپل لاس او سترګې او خپل استعمال کا زه هغه استعمالو ما خدای حج لاولېږي او داخله نه کې خدای په ما حجو کې خدای ما باندې عمره وکي او پیسې را سره خډيري دي او کټ کې پروت داخله نه کې نادا سے خدای تعالی مټ نه نسی چې بیت الله لدی بوزي کول شي خدا نه کوي تبسو کې داخله وو کې د حج پیسې براواله او بیا به الله نه سوالو کې چې خدای ما خو داخله او خدای غي نه پسم زما وس نه دي ستاده پالج میونه وي پستر ګړون نشم اسنه منظوري مې را نشي اسنه بیمار نشم اسنه زوی پلار را ته بیماران نشي نو دلته سوال وکنو الله به در سره پوره او که پیسې رسره ني نو دا سوالو که چې الله ما زه خو اسباب استعمالوم تجارت کوم
زمینداری کوم خدای مال پکې ګټه دونه پیدا کړي چې زما پکې د حج او د عمرې پیسې برابر شي دا نه چې کټ کې پروت او مال خدای پیسې برابر کنه د باران د پیسو باران نه کوي بس په دې ځان پوي کوي او نه د ډالرو بارانونه کوي دا نشته نو زمارونو په دې به تاسو ځان پوهوئ دا ټولې خبرې چې څوک کوي دواګانو پورې خنداګانې کوي سله د کافرو سره په انډیا سلام لکه خو دواګانې کوه که نه نه زه په دې زه خدای په دې مکلف کړی ما چې زه به ټینک هم جوړم اعدو لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخیل ترهبون به عدوهم تاسو جوړ کې ټینکونه جوړ کې میزایل جوړ کې جازونه جوړ کې او هغې سره جهاد وکې بیا هم پته نشته چې در باندې زور ورکېږي که ته نو بیا به دقل تر الله نه سوال وکړي چې الله ما خپل اسباب استعمال کړل اوس پکې طاقت ته واچوه په خبره زما به انشاءالله پوه شوې اسباب به استعمال کړي نه الله نه به سوال وکړي دویم څه دویم دا ما یو حدیث درته ووی ویل ما خو دوا وکړه قبوله نه شوه آی های تره دوا په قبلېدو پوهېږې نه ترمذي جلد ثاني کې راځي او په نورو کتابونو کې مشتا د دعا د قبلېدو مختلفې طریقې دي یو سړی وی دعا کوي الله وی دې قبلوم خو ما لم یستعجل چې تلوار او نکی کنه تلوار باندې کی بعض وخت به یو شیخ غواړم اقصب الله په بدر کې حضور پاک د مکې د کافرانو مرګ د خدای نه وغوښتو مقصد او کله باغه کار الله او کې خو سموده پس ستا خیر به پکې دی چې سموده پس پیدا لوکي لکه په مکه کې خدای پاک خیره وکړه ابو جهل ته او عتبه او شیبه ولید ته او هغه خدای 100 کاله اوواته کاله پس هغه دعا قبوله خو هغه اثر یې اوواته کاله پس ښکاره در پیغمبر نه زیات نیازبین خو نه او کله به سوچي کله به هغه دعا کې ستا خیر نی هغه کې به خیر نی نو الله بدل هغه نه قبلې دا غینه بهتر شی په دنیا کې درکې کله به د دعا کې خیر نی ته خو نه پويږي نو الله بدل دا دعا په برکت په دنیا کې مصیبتونو بیماری لري کی او کله بدل دا دعا په بل شکل کې خدای قبول کی اخرت کې به دل خدای وساتي حضور پاک فرمای چې اوسړی به د قیامت پر الله به ډیر زیات نعمتونه ولا ورکی دی وو چې خدای دون عمل خو ما نه دی کړی دا څومره چې ما ته میلو شو الله به فرمای وی دا غستا دعاګانې وي تا به کولې او تا به نه قبلېږي تا به وی او تا به نه قبلېږي هغه د لما ساتلې وي دې روازې دپاره چې اوسې دله درکم یقین کوه حضور پاک فرمای وی دا سړی به وی چې یا الله چې په دنیا کې مې یو دعا هم نه وي قبوله څخه به اخو لک ساتو تیر شو چې یوم هم نوی قبوله او دا غي فایده دی اوس په آخرت کې را کړی نو صحابه مونږ وایو چې دعا کو نه قبلېږي دعا کو نه قبوله ده دوا خو ته نه پوهېږي په خپل خیر او شر باندې عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا څنګه دی لکه وهو شر لکم تا ته یو شی ښه ښکاري به شر ښه به ني ته نه پوهېږي او تا ته یو مې زه به یو مثال خپل درکړم زه هم درته نه ښیم نوم هم درته نه اله ځکه ته یې زما دې مقتدیانو ته پته قبلهیي د دواړو جهانو سردار فرمایي په بخاري شریف کې حدیث دی زموږ طالبانو ته حدیث الغار وایي وی 3 کسان په لاره باندې روان یو ځای کې او چې هغوی تلل نو باران شو لوی طوفان او زول شو نو په غر کې یو غار و په هغې کې ورننوتل یا د باران نه او طوفان نه بچ کو چې ورننوتل درې واړه درس شو چې د غر د سر نه یو کاڼی راوښوېده او د غار په دې خولې د پاسه کلک ورفټ شو لکه زما وروڼو تاسو ابله زو کتل کومو کتل په سوات کې چې کوم سیلابونه راغلل په شانګله کې چې کوم سیلابونه راغلل په باجوړ کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا خصوصا په بونیر کې چې کوم سیلابونه راغلل غټ غټ کاڼي داسې راوړل داسې کاڼي چې اوس یې کرین هم نشي اوچتولی او د هغې لاندې دا مسلمانان ماشومان او زنانه او نارینه لاندې پراته دي یو خدا به درخواست تاسو ته وکړم چې ټول د دغې دپاره دعا وکړئ چې خدای پاک دغه چې کوم مړي نن هم د تیږو د کاڼو لاندې پراته دي د چا بچې دي ورپسې داسې لیونۍ سپېلنې ګرځي
هغه مور ورپسې لیونی سپلنی ګرځي چې زما بچی به د کمې خاورې او د کم کاڼي لاندې وي. واقعي چې یو انسان مړ شي او دی خښ کي نو زړی صبر شي، خو چې دا اوبې یوسي او دی وایي چې خدای کله به پیدا کېږي، دا روک شي او دی وایي خدای کم ځای به یو کله به پیدا کېږي، او دقسې سیلاب یې دغه راوړي او کاڼي پې د پاسه وغورځوي نو وایي چې خدای پاکه نو څنګه به دعا کوي ورته چې الله دغه مړه چې کم د ځمکې او د کاڼو لاندې چې الله پاک یې را پیدا کړي. او بله یو خبره درته وکړم، که د چا وس کېږي نو هغه تعاون هم ورسره کولی شي. هلته علما کرام موجود دي، هغې علماو په لاس باندې وکړي خیر به شي پکې. خو نن سبا ګورې زمونږ مسلمانان هم عجیبه لوبې کوي. د دنیا خلق نن ور روان دي او بالخصوص ټیک ټاکران ور روان دي، او صرف د خپل ټیک ټاک دپاره او د موبایل دپاره او د ویډیو جوړولو دپاره روان دي، تماشې کوي. الله تماشې لځي، ای د خدای ظالم دی لدی چې زه ټیک ټاک جوړ کم، دی لدی چې زه ناشنا تصویرونه جوړ کم او زما موبایل اوچلیږي، زما یوټیوب او زما ټیک ټاک اوچلیږي او ماله پیسې راشي. دنیا ورماته د هغې ورته مینت کوي چې د خدای خاطر وکړئ مه راځئ مونږ پرېږدی کار ته چې مونږ کار وکړو. پرونه کې زمونږ دوست دی زما شاګرد هم دی مولانا فضل غفور صاحب حفظه الله، بزرګاو طالب علمان د مدرسو یې غونډ کړي دي او تلي دي او هغوی مکمل د بازارونو د هغې علاقو صفۍ کړی دی، د خټې پرتې وې دی لرې کړې. د پیر بابا چې کوم زیارت دی هغې کې دننه هغه جومات ټول د خټو ډک و، هغې صفایانې وکړې او هلته لګیا دي. هغوی کوشش کوي چې مونږ کرین څه شی راولو او مونږ بلکې لګیا کړي دي او په هغې مونږ دا کاڼي اوچت کړو، لیکن د دنیا خلک ورمات دی. هلکه مونږ کار ته پرېږدی، خدای ته وګورئ، مه راځئ خدای ته وګورئ، مه راځئ. مونږ کار ته پرېږدی چې دا مړي راوباسو، مونږ کار ته پرېږدی چې دا کورونو نه ملبې لرې کړو. د دنیا ملبې ته لرې کوي. بله یو طالب پکې و د دنیا یو الماری کې سره زر پراتو، هغه راویغېستل، هغه کور والا لی ورکړل. د چا پیسې دي، سره زر دي، کاغذونه دي او هغه کورونو چتونه پرېوتي دی پکې دننه ګیر دي. ته دې ټیک ټاک به جوړی، ټیک ټاک پر بچیا ظلم کې ظالمه. که یو سړی ټیک ټاک په دې خیال جوړ کړي چې زه د دوی هغه مظلومیت خلکو ته مخکې کم تعاون له راشي، بیا ټیک ټاک داسې هم پکې شته، ټول نه. په دې خیال دا فوټوان والي دا ویډیو جوړه کړي چې د دوی هغه مظلومیت خلکو ته وښیم او خلک راشي مدد وکړي، بیا ټیک ټاک. لیکن چې صرف تماشې دپاره تصویر وباسئ او خپل ټیک ټاک مشورې ځان سره د لوی ګروپ بوتلې دی، لاره تنګه ده، ګاډي پکې نشي دی، ولې ظلم کوئ؟ هغې تر دې حده پورې و چې مونږ له بړستنې مه راوړئ، مونږ بړستنې کم ځای واچوو، زمونږ کورونه نشته، مونږ له لوښې مه راوړئ، مونږ له پتیلې مه راوړئ، مونږ په پتیله څه کوو؟ زمونږ بچي لاړل برباد شو، چا له پکې پخلی وکړو؟ ماشي یو زنانه ته جامې ور وغورځولې، های های ترورې دا جامې دې واخله، چې وکتې په جړا شوه جامې هلته وغورځولې، وایي دا خو د ماشومانو جامې دي، بچي شته نه، بچی غیب دی، پته نشته چې زما بچی څه شو په جامو. زه څه وکړم؟ ماله نور زخمونو باندې مالګې اچوې. هغه زنانه هغه جامې دقسې په لاس کې نیولې دي او دې سینې پورې، دا خو زما د بچي د جامو په شان جامې دي، دا خو زما د زوی جامو په شان، دا په هغه پوره کې دی. ماله مه راوړی جامې، ما د خپل بچي هدیږي جامو څه وکړم؟ دا ماشومانو جامې دي، ماشومان خو لاړل اوبو یې وړل. نمارون د خدای خاطر وکړئ، الله ته توبه وباسئ، الله نه معافي وغواړئ. ان بطش ربک لشدید، یو غرس چې ورکړي په خدای که ورته مونږ ټینګېدی شو. نن ډېر خلک په بار ملکونو کې ناست دي او څوک د خدای خلاف لګیا دي، څوک د پیغمبر خلاف لګیا دي، څوک د دین خلاف لګیا دي، څوک د قرآن خلاف لګیا دي، څوک د مدرسې خلاف، څوک د ګیرې خلاف. خو د ګیره پیغمبر سنت نه واجبه ده. څوک د پټکي خلاف لګیا دي، د پټکي د سپي شکل جوړ کې او پټکي ورپسر کې، د عالم نه سپي جوړ کې، سپي د عالم نه او پټکي ورپسر کې. دا مومن دی، ته مسلمان یې. پټکي خو د پیغمبر مبارک نښه ده،
ګیره خو د رسول الله مبارک نښه ده، نو تا ته سپی جوړ که ګیره دې وله جوړه کړه، پټکې دې ور په سر که، ای د خدای ظالمه د پټکي او د ګیرې او د انسان د دې ښکلي مخ کې الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، په ښکلي شکل قامت مې انسان پیدا کړی دی، ته د هغه هته کې دا نن دا موبایل دجالي فتنه را بس ښه دپاره مې استعمالولی شي، خو بد ولې خلک ډېر استعمالوي. ولې ظلمونه کوئ؟ د خدای نه نه یریږئ، عذاب به در باندې راشي، بیا هم د خدای نه نه یریږئ، قهر به نازل شي او په هغې کې به هم ګډېږئ. په خدای یقین وکړه جومات کې را دې ناست یم، په جومات کې پرون ما ته یو په وټساپ چا یو ویډیو را لېږلی، پرون ما سره اوس هم په وټساپ کې پرته را ستا په اسلام آباد کې په فیصل مسجد کې یو ډمه ګډېږي او ویډیو ورته لګیا دی ولا بل ویډیو کوي، په فیصل مسجد په جومات کې ډمه ګډېږي. د خدای غضب نازل شو. نه موږ وایو دا ولې نازلېږي؟ داسې د ما د جومات هتک او کوتاهي خو عیسایان هم نه ده کړې، داسې خو یهودیان هم نه ده کړې. یهودیانو د نه جومات نیولې ده، خو ډمې پکې نه دي ګډې کړې، ظلم یې کړی دی، ماشومان یې د لو وجل ارسه ظلمونه یې وکړل، خو جومات کې د له ډمې نه دي ګډې کړې. او ستا مسلمان راځي په جومات کې ټیک ټاکې جوړوي، په جومات کې جینۍ راځي او ګډا کوي. قسم په خدای ما سره اوس هم یو ما ته را خلک راولېږي که نه وي دا وګوره، اوس هم یو ویډیو ما سره پرته ده، یو هلک مونځ پورې ټوقې کوي، په الله باور وکړه والله بالله قسم درته خورم چې مونځ ته ولاړ دی په جومات کې دی او که بل ځای کې دی، اوس دا پکې ما ته نه ښکاري، ولاړ دی مانځه ته، نو چې رکوع له ځي نو ټوپ کي، نو رکوع له لاړ شي، نو چې رکوع نه پورته شي نو ټوپ کي، نو ودرېږي، نو چې سجدې له ځي نو مضبوط ټوپ ووایي نو سجدې له لاړ شي، ابل ورته خاندي، ابل وله ویډیو کوي. د خدای سجدې پورې مونږ ټوقې وکړې، د الله رکوع پورې مونږ ټوقې وکړې، د الله منځ پورې مونږ خنداګانې وکړې، او چې څوک هم دا شعر کوي دغه هم د ایمان نه خلاص دی. دا پې ته راضي یې، رضا بالکفر کفر ده، ته پې خوشحاله او په داسې ویډیو چې ته بل ته لېږې او خاندې ورته، ته په کفر رضی، خدای نه ویرېږه، ګورې مه کوه. رو به دې نیسي، په کینسر به دې ور واچوي، زوی به دله راونیسي، مور به دله راونیسي، ښځه به دله راونیسي، څه به کوې؟ بیا الله سره څه نشي کولی. مونږ نه بلکل یاره به مونږ کې نشته. اخرت به کوم ځای مونځ پورې مونږ ټوقې، ګیرې پورې ټوقې، په پیغمبر علماو خو پرېږده، عالمان خو تاسو را نظر نه سپک دي چې ته مولا به غلطي وکړې، ټیک دا انسان دی، راضي به ما نه به هم کېږي، ستا نه به هم کېږي، ته په هغې ټول دین بدنامې په ټیک ټاک او ټیک ټاک او مونږ ورته وښیو مونږ زر شعر او بس وایو لایک او شعر او لایک. خدای ته وګوره، سوچ وکړه، واپس یې ورته ورولېږه دغه بړوا ته، دا کوم بړوا چې مولایانو پسې دین پورې خنداګان واپس یې ورولېږه ورته بړوا. خدای ته وګوره، دا کار مه کوه، خدای دې وې غرق او تباه کړه. ته شعر کوې واپس، مهرباني وکړې لږ احتیاط وکړه. خیر هغه تیږه را پرېوته او د غر په خوله پاسه چسپان شو، بدرې واړه ګیر شو چې خدای اوس به څه کوي. رڼا هم بنده شوه، تیاره شوه، اکسیجن هوا هم بنده شوه، او دا داسې تیږه ده چې مونږ یې په زرګو خلکو هم نشو لر کولی، نه رانه څوک خبر دی چې رانه یې لر کړي. یو پکې هوښیار و، دا ګورې دواړو جهانو سردار فرمایي، بخاري کې حدیث دی، یو پکې هوښیار هغه الله په نیک عمل خوشحالېږي. راځئ که په ژوند کې مونږ څه نیک عمل کړي چې الله ته یې ور مخکې کړو نو بس د دعا به قبوله شي. یو وایي الله زما مور او پلارو، دا ترتیب ما نه که ګډوډ شي نو خیر، زما مور او پلارو ما چې به ګډې چیلې سرولې او ماسخوتن به رالل نو ما به ګډې چیلې سرولې، لاول به مې مور او پلار له پی ورکړ، بیا مې بچو له ورکړه. یو ځل ګیال نږدې نه ولرې لاړم، چې رالم ګډې چیلې مې له شلې، مور پلار مې وده شوي، ما پی له شل امې راواغېشتل، د مور او پلار د کټ سر ته ودرېدم چې تر څو مور او پلار له پی نه ورکړې بچو له نه ورکړم، او بچي رنګېدل چې مونږ له پی راکړه، ما یې بچې نه در. مور او پلار په شپې په غاړه په ډډه وړېدل چې راویښ شو، ما وله پی ورکړه چې هغې اوسکل، نو بیا مې بچو له ورکړل. الله که دا ما ستا د رضا دپاره کړي، ځکه ته به یې د مور او پلار مخکې د هغې قدر وکړې، که دا مې ستا د رضا دپاره کړي، خدایه دا تیږه خو لږه وړه کوې چې لږه هوا اکسیجن خو را کولی شي.
اللہ پاکے دعا قبول اکڑا تیگا لگاوڑا قیدہ اکسیجن خو لگے او اب خوشحال شو ابلوی چه مام یو نیکی کردی دا اللہ سو نیکی وا مزدوران میں لگولو چه ما لکارو چه ما زیگر شٹولو مزدورانو لمی خپل خپل دیالی ورکڑی یو کسو چه اگر دیالی وانغشتاو لار خدای پاک دا سڑی سشو سوکو ما نپیجن مزدور کارو ما دا غاغا عیسیٰ ما و سر پروجو خبر کرو جو دون روجی بدر کم راوام غشتاو خپل پٹھی کے میو کارلا والا اغی بلا روجی اکڑی بیا میں اگر واغشتل بیا میں ولاو کارلی اغی بلا روجی اکڑی دا غینا میں ولا گڑ چیلے جوڑشو مرایان غلامان ہم جوڑشو دیر کلونا پس یو سڑی راغی وی تابا زمان یو دیالی پوری دا دس دیالی پا پلان کے الروز باندے پا پلان کے کال میاش کی تاس لما مزدوری کڑے وا او تا غی چی لالی وادے نغشتاو دا دی دیوال نا پوری غالا چی دا کمی گڑ چیلے دا ٹول ستا دی وی ما تا غوی تستا دی پا ما ٹوک ما پور ٹوکی کے ما خو یو دریک درینیم کلو ساعوتا وی اغا رجی میں کیگی وی ما تا قصاو کچے میں دل زیادی کردی دی ہمیں زیادی کردی دا او دا عرص استا دی اللہ دا کما خالص تا دا رضا دا پارا کردی چی مسلمان تا فیدہ رسوم تا خوشحال شے نو خدای دا تیگا لرکے وی تیگا جلق دارے کے نورم لرشوا رانا مولا گئے دا ہوا و رانا بس دونا خو مطمئن شو خو تیگا بیار پرتا دا وطو لارم نشتا ادریم سوئی وی اللہ تا تا پتر دمار رتر لوروا دیر زیادہ میں خواہوا یو ظلم تیرا گناہ مطالبہ اکڑا چی مسئلہ گناہ اکا اغیر آتاوی چی دا گناہ با علکم چی مال سل شرپی راکی سل شرپی رانو گناہ با اکا لارم مزدوری میں اکا سل شرپی دینار دیر شیر دا سرو درو سکا دا سل شرپی میرا پیدا کر چرا پیدا میں کڑے غجینے تا میوی چی ما خواہ شرپی را پیدا کردی دی او کم زی تراشه مغیرات زیو اگا شرپی میں واغشتے و اقل تزم لالم دا جماع ترلورم رالم وی برابر بدعملی تا گناہ تا مو دا تیار چی گناہ کون خوچی من دا گناہ کلا کول شورو کول نو دا مارا تر دا دو سورا پیدا او وی جڑای وی ماو تاوی چی ولی پزور دسر دا گناہ کون جاڑی ولی رپیگی وی پزور خو نکم در سر تا پیسی غختی دینا مثل شرپی روڑی وی ما تاوی چی نا دا زور او دا زیادی خبر ندا خدا گناہ میں چتا ندا کری دا اللہ نو یاریدم او دی پیسو تا میں جت دیر زیاد نو تا میں ذکر مجبورم دی پیسو تا بلا لار میں نوار دی پیسو او تاوی چی دا گناہ باو کمی دا پیسی برا کی لالا دا گناہ میں چتا ندا کری دا اللہ نا یریگم دا اللہ نو یرید بس دا لکوی وی اللہ یو توی یو زوم یو توی یو زو یو دا جینے دا گناہ میں کولشوا خو چی دیوی چی دا اللہ نا یریدم ماوی تیریگی او زن یریگم بس نیخ پاسے دا ما گناہ میں انکلا خق قادرم چی گناہ میں کڑے وی او غسل شرپے میں اترا غلور تفخیراتی پری خولی او ما تا سوئی او ما تا وی چی گناہ مکوا او که خام ما تا یوزے کے گنو پا جید طریقہ یوزے چی پا نکاح میں والا کرا گناہ ولی ماوی باس ٹکتا اب ایسے میں ہوتا پری خولی او پاسے دم او گناہ میں انکلا اللہ کدا میں خالص تا دا رضا دا وجینا کڑی استا دا یرینا نو پروردگارا دا تیگرانا نورم لرے کے گلس چو چو تیگلان دے پریوتا او منتلارو شو بار روتا دا دعا آدابو کی او دادا چی نیکیو اوکا واللہ تور مخ کے کا بندہ چی چغواری نو خلق ہوتا خپل خیات کی کنا پلانکی وقت کے میں سر دا چل کرے بندہ پہ خپکی گی لیکن اللہ پہ خوشحالی یا اللہ ما پلانکی دے کہ ستا دا یری دا کار کرے دے اللہ خدا پاک دا ما دا دعا قبول ہے پلانکی دے کہ میں اللہ تعالیٰ دے عبادت کر خلقو مخ کے نا خلقو تبا نورا چیری آراشی اللہ تا پٹ خپل عبادت خپل نیک عمل اللہ تا مخ کے کرا دا نیک و اعمالو وسیلہ کی اس اختلاف نیچے جیز دا خپل نیک عمل اللہ تا مخ کے کرا خدای پلان کی وقت میں ستا دا رضا دا پارا یو دیار لستک روپے وے اغا میں راواغشتے او داخلہ میں اکڑو حج لارا
پلان کی دی کې مې الله محتاج او غریبانان مسکینانو هغې له مې یو تروړه وړه اغوښتي وو الله صرف ستا د رضا دپاره خدای زما دا دعا قبوله کړي دا بده خبره نه ده نیک عمل الله ته وسیله کا نو رب العالمین بری دعا قبوله کړي دا د دعا آداب دي زما او قبلې ته مخ کا ښه دا ده چې قبلې ته مخ کا او بیا دعا چې کې ادعو ربکم تضرعا وخفیا په زهره دعا وکړه ښه الله ته زاري وکړه او پټه وکړه چې الله صرف او صرف تا نه غواړم تا ته پټه نو رب العالمین به دعا قبوله کړي نو اسباب به جمع کوې ښه او بیا به دا نه وایي چې قبوله نه شوه نه قبلیږي خو د قبلېدو طریقې مې درته وویل او دا به نه وی چې به دوا کوو غنم څه له کري او دوا کوو په هندوستان څه له ورځي نه اسباب به استعمالې نتیجه ستا په لاس کې نه ده د الله په لاس کې ده نتیجه به الله مرتب کوي ډاکټر له به ځې ډاکټر دې نه شي جوړولی الله نه به سوال کې الله به دې جوړوي او یو څیز بل دی د الله نوم او صفتونه اسم اعظم الله ته ور مخکې کا یو صحابي لګیا دی دعا کوي اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت وحدك يا حنان يا منان يا حي يا قيوم دا سه الفاظم دي يا حنان يا منان حضور پاک او فرمایل وی دا خدای اسم اعظم دی واغشته دعا وکړه چې خدای پاک دې قبول کړي الله نمونه والا الله تحت په پښتو کې وایي الله ولې په پښتو نه پوهېږي څه یا الله ته حی قیوم یې خدای ته جم دی همیشه یا الله د دنیا نظام تا قایم کړی یا الله ژوند ته ورکې الله مرګ ته ورکې روزي رسان الله ته دا د خدای صفتونه ذکر کړه چې الله خوشحاله شي هلکه مونږ چې سورت فاتحه وایو څه وایو الحمد لله رب العالمین دا الله صفت رب العالمین الرحمن الرحیم ډېره مهربان دا الله صفتونه مالک یوم الدین الله د قیامت دروازې د جزا او د صدا د هغې مالک الله ته او بیا وی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص ته عبادت کوم تا نه غواړم خدای نو بیا وی اهدنا الصراط المستقیم ما ته نه غلاره نو د خدای صفتونه بلاول کې د خدای صفت څومره په پښتو کې چې د خدای څومره صفتونه دي هغه وکړه او بیا وایي چې الله ګورې تا نه غواړم بل چا نه غواړم دعا بس صرف الله نه غواړي دا توحید دی بل چا نه به نه غواړي زموږ دا طالبانو ته امور ما فوق الاسباب الله نه به او په زارې به او یو ټکی دی ادا چې که دا دی ووایي چې ربنا الله ای زموږ ربه ای زموږ ربه نو په دې الله ډېر خوشحالي د دې ربنا متعلق څه خبرې شته او بعض پیغمبرانو په سوالونه کړي دي او راته ان شاء الله العزیز په آینده جمعه کې ذکر کوم الله زموږ ستاسو ټولې دعاګانې قبول کړي دا خونډيري د پلي رازق تر وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د وډیګرام کورونو نور د نور الله زوی وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې د آخرت خوشحالي نصیب کړي ای سکول کورونو نعیم وفات شوی دی دا جون کلی رشید وفات شوی دی او د بره خټو مثل باچا وفات شوی دی الله دې ټول وبخي الله دې د آخرت خوشحالي نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي یو مسافر دعا غواړي الله تعالی دې دعا قبول کړي یو ماشوم رک شوی دی الله دې را پیدا کړي او مسجد جمعات کې په دې حال کې دنه دروازه کې امام جمع کوي څه حکم دی دنه بنه کوي خپې دې بار کی او که باقی دن نه رکوع سجده نو پروا نشته او خپې به خپلې بار کوي یو زنانه ته مشکلات دي الله دې مشکلات په خیر بدل کړي بعضې ملګرو هم دعاګانې غوښتې دي واقعي بعضې ملګرو دعاګانې غوښتې دي زموږ یو دوست دی طلا محمد یې نوم دی په د یار حسین کې کټ کې غریب پروت دی او بیمار ما ته ټلیفون وکړو دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت او شفا میسل واره داخل کړی دی الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي الله چې څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي الله چې څومره بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې الله روغ صحتونه او شفا ورکړي بعضې زنانو دعاګانې غوښتې دي الله ټولې دعاګانې قبول کړي الله چې د چا بچي نه اولاد ولا ورکړي که د چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ولا ورکړي الله موږ د دنیا او آخرت د فتنو آفتو نه امن کې وساتي او
د دې یو ډرایور الطاف ترې وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي او دا دعا کوي د دې دا سیلاب زدګان چې څومره دي که د باجوړ دي که د شانګلې دي که د سوات دي که د بونیر دي که ثوابه کې دی ګدون کې مراغلې وه چې کم ځای کې دي الله چې کم خلکو ته پکې تکلیفونه رسېدلي دي خدای هغه تکلیفونه په خوشحالو بدل کړي